زه له خپو نه معذوره یم، تکلیف مې زیات دی. نو دغه دا 10 قدمه مځکه ما ته 1 کیلومتر ده. زه سهار راوتلی یم، دا د ما یو 40 دانې سمبوسې راایستلې دي، دا د غونډې په دې خانه کې پرتې دي. که بس مسلمانان وروڼه ما سره مرسته وکړي، کومک وکړي، یو دوکان سي، یو سپک دوکان راته جوړ کړي، زه به په هغه باندې دا تکلیف به راته پېښ نه وي. روژې دپاره څه پروګرام د خوراکي توکي شته نه شته؟ بس همدغه چې دا تاسو ما سره دا کومه مرسته وکړئ، دغه د ما بس رزق و روزي همدغه، نور مې هېڅ درک نه لګېږي. د المقدس خیریه بنسټ قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستانو، په درېیم ځل باندې هغه سپین ږیري بوډا ته راغلم چې سمبوسې خرڅوي. تاسې مخکې د حال نه خبر شوي یئ چې په کور کې د وړو نه ورته د دغه ماشومانو مور چې د هغه ورته د وړو نه څه وړه ورته واغږي، د هغې نه څه پیړې شان جوړ کړي، بیا ورته سمبوسې ترې جوړې کړي. نو سهار یې بیا په یو لاس کې همسا وي او په بل لاس کې دا خانک وي او په 10 روپۍ باندې په دغه کورونو کې ګرځوي. سهار راوتلی دی او خانک هماغسې ډک دی. خدای خبر که د دې نه به کومې خرڅې شوي وي. بیا که بیخي خرڅې هم شي، 11-15 سمبوسې به د ورځې خرڅې شي، نو په دې به د ده بېچاره د ناحقه فامیل څه چاره روانه شي. قدرمن دوستانو، موږ د دې کاکا نه ویډیو کړې وه او مخکې هم یو ورور سره مرسته کړې وه 15,000 افغانۍ چې د هغې نه 16,200 کلدارې راغلې. اوس هم 14,000 کلدارې د کابل نه ورور راولېږلې، 2,000 کلدارې اوس په لاره کې راته ورور لاس په لاس راکړي، نو 16,000 کلدارې مې ورته راوړې. خو دغلته که قیمتۍ ته نو د 16,000 کلدارو باندې به په دغه 16,000 کلدارو به څه وشي؟ د وړو یوه تونه چې د هغه 9,500 کلدارې ده. خو خیر بیا دې هم د دواړو ورونو کور ډېر ډېر ودان وي. کاکا ته مو دغه روپۍ راوړې او د روپۍ هم ورته ورکوم لږ څه لنډه رڼا د ده په دغه ژوند باندې زه سره اچوم چې کاکا راتلونکي روژې ته څه پروګرام دی؟ خوراک څښاک به څه بندوبست شته؟ خوراک نه الله دې له دې خلکو سره چې موږ سره کومک کړی، خدای دې ښه ورسره وکړي، خدای دې آباد لري. خو بیا هم زه غواړم چې په دې سمبوسو ما ته هېڅ شی نه جوړېږي. زه له دې مسلمانانو وروڼو نه غواړم چې ما ته یو داسې یو دوکان یو شی جوړ کړي. زه له خپو نه معذوره یم، تکلیف مې زیات دی. نو دغه دا 10 قدمه مځکه ما ته 1 کیلومتر ده. نور زه د قدم نه لوېدلی یم، له مزله نه لوېدلی یم، له دې سمبوسو نه ما ته هېڅ شی نه جوړېږي. مشر زوی مې دغه دی. او بل یو درنو لیدونکو تاسو ته ویلی هم چې مشر زوی یو په دغه سړک باندې موټر وهلی و، نو که هغه ژوندی و هغه به هم د ده د یو څه د تکیه جوړه شوې، خو بدبختانه چې هغه هم الله ورنه اخیستی دی. کاکا اوس تازه مرسته چې ده دغه 14,000 کلدارې یو ورور د کابل نه وکړه او 2,000 کلدارې راته یو بل ورور راکړې. دواړو ورونو ته ډېره ډېره دعاګانې وکړه. روژې دپاره څه پروګرام د خوراکي توکي شته نه شته؟ بس همدغه چې دا تاسو ما سره دا کومه مرسته وکړئ، دغه د ما بس رزق و روزي همدغه، نور مې هېڅ درک نه لګېږي. او اختر ته ماشومانو ته جامې خو مې هېڅ درک نه، که دا مسلمانان وروڼه ما سره څه کومک وکړي زه یو جامې ورته وکړم، که نه زما خو نور د 2 روپۍ تراک مې هم نه لګېږي او نه لرمه. په دغه سمبوسو باندې ما څه شی وشي، زه به یې چای کوم، اوړه به یې کوم، غوړي به یې کوم، هېڅ شی نه راته کېږي. هسې تکلیف مې ډېر دی، معذوره یم، ګرځېدی نه شمه. که بس مسلمانان وروڼه ما سره مرسته وکړي، کومک وکړي، یو دوکان سي، یو سپک دوکان راته جوړ کړي، زه به په هغه باندې دا تکلیف به راته پېښ نه وي، دا مزله به راته پېښ نه وي. زه سهار راوتلی یم، دا د ما یو 40 دانې سمبوسې راایستلې دي، دا د غونډې په دې خانه کې پرتې دي. او روژه کې خو دغه بیا خرڅولی نه شي یو طرف ته چې روژه وي. نو بس روژه کې خو دا څوک یو روژه کې خلک روژه وي، څوک له کوره وتی هم نه شي. دا په روژه کې څوک اخلي؟ دا خو څوک نه اخلي. نو په دې سمبوسو به زه غوړی واخلم، اوړه به یې کړم، چای به یې کړم، بوره به یې کړم، مریضي به یې کړم، څه شی به پرې وکړم. 1 2 3 4 5
شپږ اووه اته نه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس چا د مرسته سره کړې الله دې نه خواره الله دې کامیابه لري پوه شولې بیا هم زه له مسلمانانو وروڼه غواړم چې ما سره یو مرسته وکړي چې زه ډېر معذوره یم مشکلات مې ډېر دي واړه بچیان را په غاړه دي دا د روژه م را روانه ده بس په دغسې دا کوم شی کړي دي دا به بس زه روژه کې بس که څه شی پرې واخلم یا له بېګته یو څه شی پرې واخلم نو د ما هېڅ فرق نه لګېږي واړه واړه ماشومان را په غاړه دي نه مې د جامو درک شته نه مې د څپلۍ درک شته نه مې د مریضۍ درک شته الله دې مخ درنو مسلمانانو ورونو تاسو د دغه سپین ږیري بوډا خبرې واورېدې مخکې هم تاسې ذکر اورېدلی او که چا هم مخکې ویډیوګانې نه کتلې مخکې ویډیوګانې وګورئ د ده ټول فامیل د ده د کور د ده د درد نه ډکه ډکې کیسې پکې راغلي دي بابا سره ډېرې پنډونه ګیلې ورسره دي او د شتمنو ورونو نه بار بار دا غوښتنه کوي چې که یو داسې کاروبار ماته جوړ کړي دوکان وي یا بل داسې کاروبار چې زه ورته کښېنم نور بیخي د هر څه نه لوېدلی ځکه په یو لاس کې امسا په بل لاس کې خانک نو د بابا ژوند ډېر د ستونزو سره مخ دی قدرمندو بار بار مرستې له دغسې کورنیو دپاره ډېره زیاته مننه